ملګرو دا یو نوې واقعه هغه مخې ته راغل ده. واقعه داسې ده چې دوه ورونه دي او یوه جینۍ چې کوم ده هغه نکاح کړې ده، یعنی د دوه ورونو هغه یوه ښځه ده. دوه وروڼیانو سره نکاح کړې ده، لکه مطلب څه جینۍ به دواړو سره میلاوي، جینۍ به دواړو سره میلاوي. وروڼه خبر نو خپل منځ کې خبر وو، خو بس خپل ځان باندې بېغیرتوب ساده راځو. د دې حقیقت او نور کم معلومات چې دي هغه در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته ویم زمونږ کومه معاشره چې نن سبا روانه ده، کم فحاشي چې په هغې باندې روانه ده، نو هغه هم د حد نه سیوا شوې ده. که مونږ یو طرف ته د ټیک ټاک طرف ته راشو، هغې چې کومه فحاشي راوړې ده، نو زه ویم نن سبا چې څه کېږي نو په هغې کې کم 50% وجه چې کم ده هغه به مونږ ټیک ټاک وګرځو، ځکه چې دا هر څه که نن سبا خرابېږي هغه هم د هغې د لاسه. خو هغه خیر هغه به پرېږدو، خو زه نن به کومه خبره کوو چې لکه دا کم واقع چې مخې ته راغله چې آیا دوه ورونه لګېدل دي، د یوې خور سره د هغې کم لکه د یوې جینۍ سره د هغې واده شوی دی، د هغې نه بیا داسې کوم ویلی کېږي چې دوه بچي د یو نه دي، یو بچی د بل نه دی. پولیس تر اوسه پورې هغه خبر نه و، خو چې کله خبر شو نو دا واقعه هغې باندې کومه چاپه چې ده هغه وغورځول او د دې کم یو ورور چې دی هغه ګرفتار کو. داسې ویلی کېږي چې د دې یو ورور چې دی هغه بهر ملک دی، په هغې کم نور قانوني کاروایي به روانه ده. خو لکه مونږ هسې سوچ وکړو چې کم حد ته مونږ هغه پاتې شو، لکه په یو پښتون اسلامي معاشره کې هغه دا قسمه قصې روانې دي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.